سلام لیدونکو ستړي مشه وختونه مو په خیر ساسي پامره ګرځوم د نن ورځو خبرونو ته انسان تختونکو په کابل کې یو مشوم تر تختولو او جنسي تیری وروسته په چاقونو وژلی دی. د وژل شوي مشوم کورنۍ وایي چې اته کلن یوسف پرون د کابل له کارتا نومي سیمې نه د انسان تختونکو له لوري تختول شوی او څو ساعته وروسته یې مړی د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. امنیتي چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي غور کې 11 افغان سرتیري وژل شوي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیري ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري تېره شپه هغه مهال ووژل شول چې طالبانو د غور هرات د لویې لارې په اوږدو کې د سلاخانې په نوم پر امنیتي پوستې برید وکړ. فاریاب کې افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فاریاب سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو بریدونو په شا تنبولې دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل دا نښتې تېره شپه په قیصر دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې وشوې. پاکستان د تورخم لویه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي پاکستان د تورخم لویه لار د هر ډول مسافرو او بار وړونکو ګاډو د تګ راتګ پر مخ تړلی ده. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ تر ټولو بوخته لاره ده. تورخم دروازه کله کله د پاکستان له لوري په داسې حالاتو تړل کیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نندرۍ پیدا کیږي. افغانستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې 21 ته ورسېدې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 غاړیو کې افغانستان کې د کرونا 15 تازه مثبت پیښې په هرات، لوګر او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې چې په هیواد کې د ټول ټال کرونا مثبت پیښو شمېر 21 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار رسنیو ته ویلي دا ټول مثبت پیښې په کسانو کې موندل شوې چې له ایران راستنه شوي دي او وروسته دا چې په پاکستان کې د کرونا وایروس 40 تازه پیښې ثبت شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 94 ته رسیدلی دی. پاکستان کې په تازه اقداماتو کې له ګڼو هیوادونو سره خپلې پولې تړلې دي. دوی وایي چې د دغه وایروس د پراختیا مخه نیسي خو وایروس په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی. درنو لیدونکو دا و د نن ورځې لاړه مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې.